الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما. والثالث قد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام. عامل السيب عبارت هو سشوا دلالة العرف یعنی عرف دلالت کوي چې حقيقي معنی دلته کې مراده نه ده. دویمه قرینه وا د نفس کلام ولا دلالت نفس کلام یعنی تا کم ټکه استعمال کړي هغه ټکه په دې باندې دلالت کوي چې دغه حقيقي معنی مراد کاوه ما صحیح ولا. اور دریمه قرینه هغه سیاق کلام دلالت کول دي. سیاق کلام یہی کلام کا چلاو څه کلام کا چلاو یعنی دغه کلام کا چلاو دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې یرا دلته کې دغه حقيقي معنی مراده نه دی حقيقي معنی پرېګ دوا یعنی ګوره با الفاظ دیگر د سیویا څه کلام کې کلام کې روستا مخ کې کلام کې دننا روستا مخ کې دسي قریناوي چې هغه قرینا په دې خبره باندې دلالت کوي چې دلته کې حقيقي معنی مراده نه دی. کوشش په خبره دي ته یي بدلالت سیاق الکلام. لکه ګوره اوس دې لپاره مثال درکړې کنا چې اوس یو حربي کافر دی هغه مسلمان کمانډر نه امان وغوړي چې الامان الامان نو دا ورته وی چې انزل رکوشا نو چې هغه رکوشولو نو کان امنه بس دا امان مندون کړي. اوس اندرنګي هغه ورته وی الامان الامان او د دې کې دغه مسلمان کمانډر ورته وی چې کنروي رکوشا کنروي رکوشا نو هغه رکوشو نو دا بوس امن مندون کوي نه ولی امن مندون کوي نو دی ورته ویل سره رکوشا نه دی دغه کنروي رکوشا یعنی دی کې دا ورته دمکی ورکول غواړي صحیح شو. کنروي رکوشا یعنی تاسو ز کم یو کار کوم صحیح شو د تورز اسمان کې ستوري خیم خنه خیم نو دی مطلب دا دمکی ورکولو صحیح شو. ندی کې به امن ګوره اوس دغه کلام چلاو چې دی یلی دی کنه چې انزل دغه انزلی ولی یلی دی کلام چلاو په دی باندې دلالت کوي چې دی ته امن نه دی ور کړی صحیح شو بلکې دی دمکی ور کړی دی. خو شي په خبره دا کلام چلاو حقيقي معنی خوانده سی واکنه چې دی ته امان امان دی ته انزل رکوشن په کار امن و نه امن نه دی ځکه کلام چلاو په دی باندې دلالت کوي چې دا حقيقي معنی مراد نه دی. والثالث دریم قد تترك الحقيقة کلا کلا پرګد ولشي حقیقت یعنی حقيقي معنی بدلالت بدلالت سرا بدلالت سیاق الكلام بدلالت سیاق کلام سرا یعنی کلام کی چلاو کی دلالت کے ساتھ. قال فی السیر الکبیر امام محمد رحمت اللہ علیہ په سیر کبیر کې فرمایي تاسو ته امام محمد رحمت الله کتابونه غنلی شي وکنه شپږ کتابونه دي. سیر کبیر سیر صغیر جامع کبیر جامع صغیر مبسوط نو تاسو دا ما پسې مبسوط بل زیادات نه مزدا کړی کنه داس د کول دي کنه مبسوط اور زیادات. سیر کبیر سیر صغیر جامع کبیر جامع صغیر مبسوط اور زیادات. حاجی قال فی السیر الکبیر اذا قال المسلم تکلوی مسلمان للحربی کافر تا انزل رکوشا فنزل هغا رکوش ولو کان آمنا نداب امن ولوی
ولو قال کچرته ویلو دغه مسلمان وته انزل ان كنت رجلا سرکوشا کچرته تساړی وي فنزل هغه رکوشو لا يكون امنا نو دا به امن ولا نوی خدا ورته ډیر وي چې تا ما ته ویلو رکوشا کنه نو دا ورته چې ما خو ته یې لیکن خنر وی رکوشا نو بس اوس بیا د امن ولا نه. ولو قال الحربي کچرته وی حربي کافر الامان الامان یعنی څه معنا ای اعطوني الامان الامان یعنی ما ته امان راکو امان راکو. فقال المسلم پس مسلمان کمانډر سے ورته وی الامان الامان یعنی څه معنا اعطيتك الامان ما در کو تا ته امان کان امنا نو وی بدا امن مندون کې. ولو قال کچرته ویلو ورته مسلمان سړی په جواب کې الامان امان ها ستعلم ما تلقي غدا زرد چپاته بو ولګي ما تا ته د هغه سیز تلقي غدا چې سبا کم تا سره مخامخ کیږي سبا چې تا سره کیږي کنه نو تا ته بخا پاته ولګي او یادا ولا تعجل اور بیڑا ما کا وخا حتا ترى تر دې چې ته وګورې بیړه ما کوه هیڅ بیړې ضرورت نشته تا سره څه کیږي هغه به ته خپل وګورې. فنزل هغه بیا امر کو شو لا يكون امنا نو دا بیا مؤمنه نه دا بیا امن مندون کې نه. ولو قال او بل مثال کچرته ویلو یو سړی بل سړی ته وکیل جوړ کو اشتری لی چته ما ته واخله جاریتن یو وینځه لتخدمنی چې هغه زما خدمت کوي ما ته روټه پخې چه پخې خدمتونه کوي کور کارونه کوي. نو فشتر العمياء دغه نر بچی لګیا شو اور ورته وای خستل لاندہ او شلا ای ورته ګوډه واخسته نو لا يجوز دا جائز نه دی یعنی جائز نه دی یعنی دا به اوس د موکل ولا نوی بلکې دا به د وکیل ولا وی اوس وکیل ته ویا بل ځان سره ګرځوا صحیح شو خپل کور کې دا وسته ته خدمتونه وکي دا ډېر ضرورت دي ما ته د دې شی ضرورت نشته. حاجی ولو قال کچرته وی یو سړی بل سړی ته اشتری لی تو واخل ما ته جاریتن یو وینځه حتا اتاها زه هغه سره جما کوم فاشترى اخته پس دی وکیل ورته واخستله خور د دی من الرضاع رضاعی خور ځکه خپل خوري ورته واخستله نو هغه خو دی باندې آزاد هم شو صحیح شولا خو هغه توان هم بیا په وکیل باندې رسی خدا دې چې دا خو ازادي کی نه ور باندې خدا دې چې رضاعی خور دی محرمه خو دې کنه محرمه خو دې نو دې سره دې د لپاره جما کول جایز دي نه دې کم مقصد د لپاره خستله زور سره جما کوم صحیح شو نو دې وته رضاعی خور واخستله لا يكون عن الموکل یعنی دا به موکل د جانب نه نوی بس دا د وکیل ولا شوا ځکه دې ته وکیل سیلی دې چې ماته دې د لپاره واخله اوس راشه دغه مسله بالعکس کا صحیح شو اوس دغه سړی ورته ویلو چې یاره ماته وینځه واخله خدمت د لپاره دی ورته واخستله رضاعی خور نو دا جایزه دي که جایزه نه دي جایزه دي ځکه خدمت د لپاره خستونه دي نو خدمت د لپاره عام وینځه هم صحیح دي اندرنګي رضاعی خور هم صحیح دي اندرنګي ورته ویلو چې یاره ماته وینځه واخله چې زور سره جما کوم او دیو تړاندا واخستله ګوډي واخستله نو دا صحیح دي که صحیح نه دي دا صحیح دي کنه صحیح شولا وتی ور سره کوي کنه پستر ګوړاندا دي نور ګوړاندا نه دي کنه نو دا بیا صحیح دي ځکه مقصد خو ور سره حسیږي وعلى هذا كله بنا بردی باندې مونږه یو بل مثال فی قوله علیه السلام وقول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې اذا وقع الذباب څکلا پریوزی مچ الذباب څه شي دی مچ تا فی طعام احدکم پیو تاسو کې یو کس طعام کې تاسو نه یو کس په طعام کې پریوزی مچ فم قلوه معنا اس کو ډبو اردو کې څه معنا کیږي اس کو ډبو یعنی دا ډوب
خلق ورکی ورنه عام احدکم پتوا عام د یو د تاسو کې فم قلوه پس اس کو ڈبو ثم انقلوه پھر اس کو نقل کر دو یعنی اس کو نکال دو ثم انقلوه بیر اوبسو ای اخرجوه ها فإن ولی اس وجہ بیانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فإن فی احدى جناحیه زکا سبشکا یو وزر د دې دواړو کې داءن بیماری ده وفي الاخرى اور اغبل وزر کې دواءن دوی ده او دا دومره سرکوزه ده وان الذباب صدقه مش کم دی کنه لا يقدم الداء دا مخکئی الداء کوزه ناقد لیکلی لا يقدم ريشا فيه داء کوزه ناقد ته وګورو لا يقدم ريشا فيه داء پیغمبر السلام ته خو لا يقدم الداء ده او داء مطلب یعنی بیماری مخکی کوي معنا دا هغه وزر مخکی کوي څه هغه وزر کی بیماری ده على الدواء په هغه شفا ولا مرض کې صحیح یو وزر کی بیماری ده اور بل وزر کې شفا ده دوائی ده یعنی علی الدواء ای علی ریش فيه دواء په هغه وزر باندې ته هغه کې شفا ده په هغه باندې مخکی کوي نو څه کله یو وزر نه بست نو بیماری د تداخله کا نو دغه ورکی ډوبی کا څه د دویم وزر هم ورکی ناوسی کنه نو بس برابر شو کیسا صحیح شولا بیماری اور دوائی نو بیا دا سکل شي خګوره اوس دی یو حقيقي معنا ده حقيقي معنا دا ده کنا ګوره فم قلوه اس کو ڈبو دا ور داخل کو اور امر حقيقي معنا څه شي دي چې دا وجوب د پاره رچی پیغمبر علی السلام امر دی کنه فم قلوه نو دی حقيقي معنا دار چې دا وجوب د پاره دی او دا امر تعبدي دی یعنی دی باندې عمل کول اوس واجب دی اور عمل کولو کې ثواب دی عمل کول واجب دی عمل کولو کې ثواب دی او دا عبادت دی پیغمبر علی السلام خبرې کول خنا او د دې کې هغه سیاق کلام د دلالت کوي کنه چې دا امر تعبدي نه دی د دې کې حقيقي معنی مراد نه دی بلکې دا به طور شفقت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي کچرته دسی وشي نو بیا خچرته اندقه چې تاسو سکونی وی کنه اندقه شی ما استعمالونه وی نو بس بیا دسی وکړه د بل ورکی ډوب کا د بل وزری وکي ناوزی نو دا به طور شفقت پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي حقيقي معنی د دې امر نه دی مراد چې دا امر تعبدي دی اوس ته خامہ خدسي کوي خدسي د ونه کو ته ګناهګار دا مسله ورکه نشتا بلکې دا به طور شفقت پیغمبر علیه السلام دا فرمایلی دي پوه شئ په خبره دلالت کوي دا یعنی دا مقوله د قلنا دی کوزه ناقد لیکلی وعلى هذا قلنا بنا بر دی باندې ترک حقیقت په دلالت سیاق کلام سره کیږي قلنا مونږ یایو په قول پیغمبر علی السلام کې څه یایو په قول پیغمبر علی السلام کې مونږ یایو چې دل سیاق الکلام چې دلالت کوي د کلام چلاو په څه شی باندې اعلی په دې خبره باندې ان المقلا کہ بیشک یہ ڈبونا جو ہے ڈبونا لدفع الاذى یہ اذیت کو دور کرنے کے لیے ہے لدفع الاذى مانا اذیت کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے عنا ہم سے لا لامر تعبدی نہ دغه مقل ولا کما امر دی کنه دا د پاره د امر دی دسه امر چې هغه عبادت په تور باندې وی هغه امر چې عبادت په تور باندې وی دسه امر دا نه دی حقا للشرع جو حق ہو شرع کا دی معنا ولی کو ځان سره په دې خبره باندې دلالت کوي چې بیشک یہ ڈبونا جو ہے ہم سے اذیت کو دور کرنے کے لیے ہے نہ یہ بطور عبادت کے امر کے لیے ہے نہ یہ بطور عبادت کے امر کے لیے ہے حقا للشرع کہ جو حق ہو شرع کا جو شرع کا حق ہو لکور اقیم الصلاة دا شرع والا حق دی کنا
چمونز قائم کا نو دا د سینه دی نو فلا یکون للایجاب نو دا امر بالمقل چکم دی فمقلو دا به ایجاب د پر نوی دا به وجوب د پر نوی صحیح ولا حاجی بل مثال شپغم وقوله علیه السلام اور قول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یعنی دا فی قوله دی دا عطف ته په مخ کې وعلى هذا قلنا فی قوله نو دا به د شي وعلى هذا قلنا بنا بر دی باندې چې ترک د حقیقت په دلالت سیاق کلام سره کیږي نو قلنا مونږ فی قوله تعالی وقول د الله تعالی کې انما الصدقات بشک صدقات کم دی للفقراء د فقیرانو د پاره دی عقیب قوله تعالی رست د قول د پیغمبر الله تعالی نا ومنهم من يلمزك في الصدقات بعضی دغه منافقانو نه هغه دی یلمزک هغه تانا در کوي تا ته فی الصدقات په تقسیم د صدقاتو کې ګوره انما الصدقات للفقراء دغه پورا آیت څنګه دی انما الصدقات للفقراء والمساکین ترجمه سره انما الصدقات بشک صدقه دغه صدقاتونه مراد صدقات واجبہ دي څنګه زکات دي صحیح دغه زکاتونه للفقراء فقیرانو د پاره دي والمساکین اور مسکینانو د پاره دي والعاملین اور عاملینو د پاره عاملین مراد هغه زکات دفتر کې زکات جمع کول تقسیمول دا والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم اور مؤلفه القلوب د پاره چې نوی مسلمانان شي وي د هغو زړه ستنو د پاره وفر رقاب اور گردنونو ازدولو کې گردنونو ازدول یعنی هغه عقد کتابت ولا کم غلامان وی او یا جیلونو کې کم قیدیان وی مسلمانان نو دغه گردنونو ازدولو کې وفر رقاب والغارمین اور قرضخوانو کې چې چا باندې قرضې وی هغه ته ورکول شي وفي سبيل الله اور د الله تعالی په لار کې چې کم خلک وی مجاهدین طالبان اور اندرنګي وابن السبيل مسافر ولا نوم عربي کې وابن السبيل ده ها نو ګوره دغه اتم مصارف د دې کې بیان شو اته چې دغه صدقات واجبہ د چا د پاره دي دغه اتو کسانو د پاره دي صحیح شو فریضه من الله دا حکم دی دا مقرر کردا خبره دی الله تعالی د جانبنا والله علیم حکیم وګوره دغه آیت مبارکات مونږ وګورو بیا دینه مونږه مخ کې ورسته تاسو ته سیاق کلام کې څه بیان شو چې کلام کا چلاو یعنی کلام کې د ننا مخ کې ورسته دسی بیان وی دسی قرینه وی چې هغه په دې خبره باندې دلالت کوي چې دینه دغه حقيقي معنی مراده نه دی بلکې دینه دغه مجازي معنی مراده دی یا بل معنی مراده دی دغه حقيقي معنی مراده نه دی هغه کلام چلاو په دې باندې دلالت کوي او د مخ کې ورسته ورکی موجود وی نو اوس ګوره دغه آیت مبارکانه مخ کې صدا الله نازل کړی دی دینه مخ کې الله فرمای ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها ردوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون څکلا دغه بعض منافقان د سړي چې دوی ته تانه درکې کله چرته دوی ته دغه صدقې ورکړل شي نو دا ډیر خوشاله وي او که چرته ور نکړل شي نو بیا ډیر خفاوي نو ګورا د دو تمه کې خبراولو دغه منافقان نو د دوی تمه ختمولو د پاره الله تعالی دغه مصارف بیان کو چې دو سبا دغه تانی نه درکې او دو ولا تامه ختم شي چې مونږ ته به هم ورکی چې ملاو شي نو الله مصارف بیان کو چې دغه اتم مصارف دي دغه اتو مصارفو کې خدا وی نو دو ته به ملویدل شي دغه اتو مصارفو کې خدا نوي نو دو ته به نشي ملویدل نو ګوره دغه آیت مبارکه نزول دا څه د پاره دی دا د هغو تمه ختمولو د پاره دی نه د دې د پاره دی چې دغه زکات صرف دغه اتو وړو اصنافو استحقاق ته یعنی اوس ګوره راشه د دې پوری خطا سو واوري دا مسله دغه مسلې کې مونږه او شوافی او اختلاف دي صحیح شو شوافی حضرات د دې کې حقيقي معنی مراد خلی سلام د پاره د استحقاق ته لام د پاره د استحقاق ته حقيقي معنی د لام اندازې
نو چې کله د لام د پاره د استحقاق دی نو دغه د صدقات ول مستحقین دغه اته وړه قسمونه دي. څکله اته وړه قسمونه دي نو ګوره هغه په نسبت باندې دادی کنه اته وړه قسمونه شو. نو یو خدا چې دغه اته وړه قسمونه الله تعالی جمع صيغه سره بیان کړي. کومې صيغه سره؟ جمع صيغه سره. او د جمع اطلاق کم از کم په درو کسانو باندې کیږي. کم از کم په څو کسانو کیږي؟ په درو کسانو باندې کیږي. یو اور بل دا چې دغه اته وړه قسمونه چې بیان کړي نو د اته وړه دغه صدقات مستحق دي. اور مینس کې واو حرف عطف راغلی دی. واو حرف عطف چې د جمع د پاره رسی، یعنی ګورا فقراء جمع مساکین جمع تاسو هغه حافظان یو ماشاءالله اندرنګ غارمین وابن السبیل مسافر اور وفي الرقاب د ټول یعنی دغه اته وړه د جمع اور بیا هر یو ول درې درې مراد نو 3 ته 8 کې ضرب ورکی 4 رچی 24 4 رچی 24. نو ګوره اوس دغه صدقات د کم از کم دی 24 کسانو کی تقسیمه. امام شافعی رحمت الله علیه دا مسلک دی ځکه الله تعالی صدقات او مصارف دا بیان کړي للفقراء لام سره بیان کړي. لام د پاره د استحقاق دی او د نور ور باندې عطف دی. نو د ټول اته وړه د دې مستحق دی او د جمع سره راغلي. جمع ولا اطلاق کم از کم په درو باندې کیږي. نو هر یو صنف کې هر یو قسم کې کم از کم 3 لټای او دغه اته وړه بلټای نو ټوټل 24 رسی. صحیح. نو هغه مطابق چې 24 کسانو ته دوته به زکات ورکای خیوا روپی وی نو دا به په 24 حصو باندې تقسیمه. 100 روپی وی دا به په 24 حصو باندې تقسیمه. مونږ ورته یو سیاره دا خو ډیره ګرانه لوبه شوانو. اوس د سی وی چاته وړه اصناف به ملوي کی نه کبي اته وړه ملاو شي بیا به یو وی یو کې به یو سره ملاو شي دوا به نور نه وي نو به څه کو زکات په نور کو خڅه. نو دا ډیره ګرانه خبره ده. مونږ ورته یو د ذکر لام دا د پاره د استحقاق نه دی. حقيقي معنی کې دا مستعمل نه دی بلکې دا کلام چلاو منتدا خي منتدا دلالت کوي. صدقه لام د پاره د استحقاق نه دی بلکې دا آیت مبارکات نازل شوه دی دا د پاره د قطع د تمع د منافقانو چې د منافقانو تمع ختم شي. چې دا اصناف بیان شو چې زکات خو دغه ول تور کول شي نو چرته هغه دي کې نو بس هغه تمع ختم شوله. دي د پاره د آیت نازل شوه نه د پاره د دي چې دا استحقاق دغه اصناف دي. وقوله تعالی قول د الله تعالی انما الصدقات څه خبره ده صدقې څه کمی دي صدقات واجبه للفقراء د فقیرانو د پاره دي الی اخره. عقیب قوله تعالی رست د قول د الله تعالی نه ومنهم باسد دغه منافقانو نه من هغه سرکوزی دي یلمزوکا څه هغه تا ته تانی درکې فی الصدقات ای فی تقسیم الصدقات په تقسیم د صدقاتو کې یدلو دا دلالت کوي علی ان د مقوله د قلنا ښا یعنی مونږه قول دغه الله تعالی آیت کې دا ده چې دلالت کوي علی ان ذکر الاصناف په دې خبره باندې دلالت کوي چې بشک ذکر د اصناف لقطع تمعهم د پاره د قطع د تمید د منافقانو دی من الصدقات د صدقونا په بیانولو د مصارف سره به بیان المصارف لها په بیانولو د مصارف سره لها د صدقات د پاره نو فلا يتوقف نو موقوف بنوي. فلا يتوقف معنا موقوف نہ ہوگا الخروج نکلنا انل عہدت ذمہ سے علل اداء ادائیگی کرنے پر الل کل ای الی جمیع الاصناف یعنی تمام کو ادا کرنے پر ذمہ داری سے نکلنا موقوف نہ رہے گا. تمام کو ادا کرنے پر ذمہ داری سے نکلنا موقوف نہ رہے گا. صحیح شولا یعنی موقوف په نوی وتل د ذمہ دارینا په ادایګي باندې ټولو ته دی باندې به دا موقوف نوی چې تبع اعلی ذمہ خلاصيږي چې کله دغه 24 واړو ته
اتو وړو اصناف ته او جمع سیږي دي 3 کې وته ضرب ورکا 24 کسانو ته ادایګي باندې تازیما خارجی دل دب موقوف نوی صحیح ولا والرابع